مومن بد خپل ملما اکرام او اعزاز کی دری ورزی د هغې ملمستوب په ده باندې حق دی یوه ورځ پر تکلف پروګرام د دې دپاره هغه ضروري دی نو د ایمان په نشانو کې یو دا ده چې من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم ضیفه څوک چې په الله باندې ایمان لري په ورځ د آخرت باندې ایمان لري د خپل مېلمه د اکرام او اعزاز دویم محمد مصطفی فرمائی من کان یؤمن بالله والیوم الاخر څوک چې په الله باندې ایمان وي او په ورځ د آخرت باندې ایمان وي نو فلیقل خیرا او لیصمت د خیر خبره دی کوي د خولې نه د خیر وباسي چې چاته په هغې باندې نفع رسي او که دا نشي کولی چې د خیر خبره د ده نه خولې نه وځي نو فلیسکت فلیقل خیرا او لیصمت د خیر خبره دی کوي او که دا نشي کولی نو فلیسکت هغه دې چوف کینی ډېرې خبرې دې نه کوي د خیر نه علاوه بده خبره مه کوه من نجات د الله حبیب نه چا د پوس چې د نجات څه ذریعه ده نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم وی خاموشه پاتې کېده ډېرې خبرې نه کوه ایاک وکثرة الضحک دیر خاندم محمد مصطفی فرمائی فإنه يذهب د دې په وجه باندې نور د مسلمان ختمیږي د مخنا او ډېرې خبرې مه کوه فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب ډېرې خبرې بغیر د الله د ذکر نه د انسان زړه سخت دی اربعة من الشقاء او څلور شیونه د بدبختۍ نښې دي یو په هغه کې جمود العین د سترګو وچوالی وقسوة القلب او د زړه سخوالی ایاک وکثرة الکلام ځان ساته د ډېر خبرو فإن كثرة الكلام قسوة للقلب ډېرې خبرې دا د انسان زړه چې کوم دی کلکوي وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي او بنده چې د الله نه ډېر لرې وځي د الله رحمت هغې ته نه متوجه کېږي او د الله رحمت هغې ته نږدې نه ورځي هغه انسان دی چې سخت دله بنده ته د الله رحمت نه متوجه نو محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم فرمایي د چا چې په الله باندې ایمان وي والیوم الاخر او په ورځ د آخرت باندې ایمان وي فلیقل خیرا د خیر خبرې دې کوي او لیصمت او یا دې چوف کېږي او دریم نمبر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم فرمایي من کان یؤمن بالله والیوم الاخر هغه څوک چې په الله باندې ایمان لري او په ورځ د آخرت باندې ایمان لري نو فلیکرم جاره د خپل گاونډي د قدر وکړي د هغې سره دی ښه سلوک چې کوم دی هغه وکړي او بل روایت د مسلم شریف کې دی من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره خپل گاونډي دی په تکلیف کې چې کوم دی هغه نه اچوي خپل گاونډي نه دی
تکلیفات چکم دے اغلری ساتھی. ان الرجل لا يكون مؤمنا حتى يأمن جاره بوائقا. سڑے ترہاغی وقت پوری کامل ایمان والا نشی جوڑی دلے حتی لا یأمن جارہ بوائقا، تردی پوری چی دہاغ گاونڈی دہاغ دا تکالیفنا محبوس نشی. او فرمائی حقا کس مومن ندے چی دہاغی دا یری ندہاغی گاونڈی وربند ساتا، داغی دا شر دا وجینا، داغی دا فریشانی دا وجینا چی ماتا فریشانی و نرسی، ماتا شر و نرسی خپل دروازہ بند ساتی. دغا سڑے محمدی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی مومن ندے، مومن خو اغدے امنہ الناس علی دمائهم و اموالهم، چی خلقی فغفلو بینو فخفل مالونو باندی امین اگنی چی دا زما مال تب تکلیف درسا، دا زما مسلمان رور دے، دا اسلام پو وجہ زما وینی دینا محفوظ دی، زما مال دا دینا محفوظ دے، زما عزت دا دینا محفوظ دے. دا سڑے مومن ندے چی دا حقید یری دلاسا حقا دا حق گاونڈی دروازہ بند ساتی، احساس بسور سے چی کنور چوکی او کنا خدا راتا غناس دے. دا سڑے مومن ندے محمدی مصطفیٰ اسلام.